بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده که یو څوک په روژه کې په سهو باندې جمعه وکړي، قضا او کفاره ورباندې سته او که یوازې قضا سته. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو سهوه ده او بله هیره ده. که څوک په هیره باندې خوراک وکړي، روژه یې نه ده ماته، او که په سهو باندې خوراک وکړي، یعنې دا چې په ناپامي کې یو دانه ځینې تېره سي یا غوړپ اوبه ځینې تېرې سي، روژه یې ماته ده. قضا ورباندې سته، کفاره نسته ورباندې. او سهو په عامو حالاتو کې هغسې وي چې هغه عمل د سړي په یاد وي، روژه یې په یاد وي، خو ناببره اوبه ځینې تېرې سي، نو هغه سهو باندې چې کم کار کېږي هغه یو لږ عمل وي. او پاته جمعه دا خو اوږد عمل دی، دا په سهو نه کېږي، ممکنه نه ده. او که ایره و په ایره خو انسان نه دی مسئول، او پاته سهو پکښې جوړېږي نه. نو لحاظه که څوک په نیت کړې روژه کې د ورځې او روژه یې په یاد وي، جمعه وکړي، قضا او کفاره دواړه ورباندې سته. رد محتار جلد 3 صفحه 395. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.